ګډ مورنینګ، سهار په خیر. یو ځل بیا ستاسو دپاره نن زه روان یم کار ته زما په سایکل. زما سایکل خراب و، تقریبا 4 ورځې سایکل والا جوړېدو له سره ولاړ، ولې چې اوټې دواړه خراب سوي وو. نو بیا ما سره وخت نه و چې ما ترې اخیستی و. پرون ما سره وخت و، د کار نه بعد ما سایکل مې راواخیسته. نو اوس به ګورو سایکل به ځو کار ته، ګورو به چې څومره لاره ده. نو ما سره اوسئ، نن ورځ هم او راځئ چې مخکې ورځ تاسو سره شیر کړم. تاسو دغه لاره کتلی شئ، یو ډېر ښایسته لاره جوړه کړې ده او ډېر یو تاریخي لاره ده. انسانو دپاره به جوړېدل، هغه دومره ټکنالوژي نه وه، موټرې نه وي، دا لارې به جوړېدې. او دا لارې چې وي په ټول اتریش کې دي. اوس یې ډېرې ځایو کې ایسته کړي، ولې چې موټر ټیرونه خرابوي او په کوم کوڅو کې چې موټر اجازه نه لري، په کوڅو کې ټولې دا لارې دي. تاسو کتلی شئ دغه لارې دي او زاړه زاړه بلډینګونه دي، ډېر زیات ښایسته ځای دی. دا چې د بیا هغه تنګه کوڅه ده، یو ډېره ښایسته کوڅه ده، پخواني زړې تاریخي کوڅې دي، تاسو تاریخي ځایونه دي. نو دا رقم ځایونه چې دي بیا صرف په اول ډسټرکټ کې دي. اول ډسټرکټ چې دی د بلډینګونه دي، پخوا کلچر ټول هم دلته تاسو کتلی شئ، څومره پخوانی کلچر چې دی دو، نو ټول تاسو په دیوالو باندې هر ځای دي لیکلي دي. نو تاسو دې نه خوند اخیستلی شئ. ما ته خپله دا رقم ځایونه ډېر زیات خوند راکوي او د ما ډېر زیات خوښېږي او په دې اول ډسټرکټ کې ډېر زیات. ښه دوستانو، بس د کار نه خلاص شوم اوس دستي او راغلم سټور ته. غواړم چې کمرې دپاره یو کور واخلم چې څنګه سر کې بندېږي، هغه رقم کلیپس یو دانه اخلم. نو ګورو که پیدا م چېرته آنلاین مې وکته پیدا نه شو، نو اوس به ګورم چې دلته مې چېرته پیدا کړي. نو راځئ چې اوس ووځو. دې ته وایي میډیا مارک چې ټوټل الکترونیک سامان پکې خرڅېږي او ګورو چې په دې کې پیدا کېږي او که نه. ښه سټور ته تللی وم، الکترونیک سټور ته چې نوم یې د میډیا مارک. داسې چل و چې هلته ویډیو الاو نه وه، ویډیو مې ونه کړه، خو هغه مې ډېر پکې سرچ کړه، پیدا مې نه کړه. بیا دوی ماته یو آنلاین یو ویبسایټ راکړه چې ګوپرو، تاسو ګوپرو ویبسایټ کې وګورئ، نو هلته به تاسو ته دا میلاو شي. دې ورځې چې موږ سره شته خو اوس موږ سره خلاص شوي دي. نو ګورو ګوپرو کې سایټ کې به ګورو انشاءالله، هغې کې به راغواړو او بیا به تاسو سره شیر کوو. نو اوس ما سره اوس زه په سایکل روان یم، اوس به زه په سایکل کور طرف ته او رښتیا خبرې ډېر ستړی مې یم. فاینلی دوستانو اوس کور ته راورسېدم او رښتیا خبرې ډېر زیات ستړی یم، کور ته راغلم. او دوستانو انشاءالله نن دپاره دومره ولوګ بس دی او تاسو لپاره به هره ورځ ډیلی ولوګ راځي. دوستانو یو شی مه هېروئ، چینل ضرور د سره سبسکرایب کړئ او همدا رقم تاسو ډیلی یو ولوګ راځي. او که کمنټ کې څه سوال لرئ تاسو کمنټ کې ویلی شئ. نو نن دپاره دوستانو تاسو ماته اجازه راکړئ، انشاءالله تعالی سبا به سره ملاویږو. د الله په امان.